سلامونه ملګرو، زه یم دیدار صوفزی او د سرمنې د صحت په حواله به نن زما دوه اهم موضوعات دي. یو د آیلی سکین په حواله چې موږ ورته غوړه سرمن وایو چې د دې وجوهات څه کیدی شي او موږ ته بچ کیدی څنګه شو. او دویمه مهمه موضوع چې ده هغه به زمای چې د مخ د سپینولو کریمونه چې دي هغه ولې خطرناک دي. د دې نه مخکې ما په ویډیوز کې دا خبره کړې ده چې زموږ سرمن چې دی هغه سبیشس ګلینډ لري، یو قسم غدود دي چې هغه سیبم یا دغه آیل یا دا غوړوالی خارجي. نو کله چې د اوور پروډکشن شي یا د دغه زیات شي، پیدایښت زیات شي، نو د غوړوالی زمونږ د سرمنې ورسره هم زیات شي. بیا غوړې سرمنې چې کومې نو هغه زیات اکنی پرون سرمن هغې ته وایي چې هغه زیاتره په هغې باندې دانې راخیږي یا ځوانه کې چې هغې ته پروني. د هغې وجه دا چې کله د آیل زیات پروډیوس کیږي یا دغه چې کوم دی د غوړوالی زیات پیدا کیږي، نو دا پورز یا د مسام یا د سوري چې کومي د هغه د پروډکشن ده نو دا بند شي، او دا چې کله بند شي نو هغه د دانو په صورت کې بهر ته راوځي او بلاک شي. د دې وجوهات خو ډېر کیدی شي. د ټول نه مهمه او غټه وجه چې کومه ده نو هغه جنیټک ده، جینز. لکه په جینز کې چاته را روانې نو جینز په حواله کې بیا علاج نور هم وي، خو د ټول نه مهم چې د هغه خوراک دی. نو په خوراک باندې ما مخکې یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده. که ملګري غواړي نو هغه ویډیو چې دی هغه کتی شي چې کوم خوراکونه چې دي هغه زمونږ د آیل پروډکشن یا دغه غوړوالی چې دی هغه زیاتولی شي. د دې نه علاوه کوم کریمونه چې خلک استعمالوي یا لوشن استعمالوي د سکین کیر دپاره یا د سرمنې د حفاظت دپاره، نو هغو ته دا پته نه لګي چې کم کریمونه زمونږ د دې سرمن دغه دپاره ښه دي. لکه زمونږ د سرمنې حالت څه دی، دا غوړوالی زیات دی، که دا سرمنه خشکه ده که نارمل ده، نو په هغې حساب باندې هغه کریمونه استعمال د هغو استعمال غواړي او هغه چې هغه استعمال هغه شانتې ونه کړی شي یا ورته پته نه وي. د دې سره سره بیا ډېر خلک دی چې موسچرایزر هم نه استعمالوي. د هغو دا خیال کله چې مخ وینځي او آیل کم کړي نو د هغو دا خیال چې یاره که زه دا موسچرایزر استعمال کړم نو دا مخ به مې بیا غوړوالی به زیات شي، حالانکې داسې نه وي. د دې سره سره ځینې زنانه کوم چې لکه کانټرسپټیو پیل استعمالوي، د ماشومانو ګولۍ خوري یا په هارمون ریپلیسمنټ تراپي باندې، نو د هغې سره هم دا غوړوالی زیاتېدی شي. په دې کې به زه مهمه خبره د بچاو په حواله دا وکړم یا د علاج په حواله به دا وکړم چې کله هم آیلی سکین نو په هغې کې که دیو کریم استعمالوي، که لوشن استعمالوي، که آیل استعمالوي، د هغې درته اوس زه وجوهات ښیم. نو هغو له پکار ده چې هغه دوه څیزونه پکې خاص ګوري چې یو هغه زیاتره واټر بیسي او بله دا چې نان کمیډوجینیک وي. نان کمیډوجینیک دې ته وایي، ما مخکې هم خبره کړې ده چې کم یو ستاسو د مسامونو یا د سیبم پروډکشن چې کم کیږي او هغې هغه سوري چې کم وي چې هغه نه بندوي. نو دا دوه خبرې به یاد ساتي چې هغه پکار ده چې واټر بیسي او نان کمیډوجینیک وي. په دې کې ځینې خلک دا هم وي چې یا لوشن یا کریم یا آیل. نو په دې کې بنیادي فرق دا دی که لوشن تاسو استعمالوئ نو لوشن بیا په دې ښه دي چې په لوشن کې کمبینیشن چې کوم دی د آیل او د واټر هغه په هغې کې واټر اوبه زیات او آیل پکې کم وي. نو دغه چې دی نو یو خو په سکین کې دننه پینټریشن دننه تهونو ته ځان رسوي، او بل دا چې هغه دغه چې دی مویسچر چې کوم دی په سکین کې هغه برقرار ساتي. اصل کې د موسچرایزر کار هم دی چې دا مویسچر چې کوم یا نمی چې کوم په سکین کې زمونږ نو هغه سیل کی، هغه بنده کی. دغه شان کو بیا ځینې خلک داسې چې هغه بار بار مخ نشي انځلی، لکه د ورځې دوه درې پیرې نشي انځلی. لوشن مونږ چونکې واټر بیس دی نو مونږ دوه درې پیرې استعمالولی شو، په مخ لګولی شو. دغه شانتې کوم کریم چې دی نو کریم بیا که چاته وخت نه میلاویږي او په ورځ کې یو پیره لګوي نو بیا کریم ښه دي، ځکه چې دا ډېر وخت پورې پروټیکشن کوي. خو په کریم کې بیا دی چې پینټریشن نه کوي، صرف ستاسو مویسچر چې کوم دی هغه په سکین کې یا په سرمن کې دننه برقرار ساتي. بیا د آیل خبره به زه وکړم. نو آیل دلته خبره دا ده چې مخکې ما خبره وکړه چې کم آیل سکیني زمونږ یا غوړ سکیني نو هغه اکنی پرون یا په هغو دانو راختو امکان زیات وي. نو د دې دپاره که فرض که څوک دغه کریم استعمالوي چې په هغې کې لکه د اکنی دپاره چې کوم کریم سیلیسیلیک اسید او بنزایل بنزویټ دا کمبینیشن اکثر خلک ټاپیکل کمبینیشن اکثر دا په مخ لګوي، د هغې سره مخ ډېر زیات وچ شي. نو کله چې مخ وچ شي نو بیا موسچرایزر د هغې دپاره ډېر زیات ضروري، او بیا په هغې کې هغه آیل هم استعمالولی شي. که د دغې لوشن یا کریم سره نه کیږي نو آیل، خو آیل به بیا دا تاسو ګورئ چې هغه نان کمیډو
کیمالوجینیک وي. بار بار دا خبره کوم چې هغه ستاسو پورز نه بلاک کوي. بیا په دې کې ښه آیل چې کوم دي نو هغه ګریپ سیډ آیل دی، د دې سره سن فلاور سیډ آیل دی، نیم آیل دی، دغه شانتي یو څو نور دي نو دا نان کمالوجینیک دي نو هغه په مخ باندې استعمالولی شي. د ډېرو خلکو دا خیال که موږ آیل یا دا مویسچرایزر چې دا استعمال کو نو د دې سره به زموږ دا غوړوالی ښه زیاتېږي نه به کمیږي. دا خبره بالکل غلطه ده. دې سره دا سکین چې دی هغه نور زیات خراب شي. د دې سره سره که کوم زنانه لکه د میک اپ یا د فاونډیشن کوم څیزونه استعمالوي نو ټول د استعمال خو صرف او صرف احتیاط دا کوي چې هغه ټول آیل فری او واټر بیس وي. دا پکې بنیادي خبرې دي. نو په دې وجه تاسو خپل مخ چې کوم دی په دې طریقه باندې خپل مخ چې کوم دی هغه تاسو پیژندی هم شئ چې زما سکین ټایپ کم یو دی او ماله کم لوشن یا کریم یا میک اپ سامان یا دا څیزونه چې کوم دي نو ماله کم استعمالول پکار دي او کم زما دپاره فایده مند دي او کم نه دي فایده مند. اوس زه راځم دویم ټاپک لا چې ډېر خلک زمونږ په علاقو کې چې دی د مخ د سپینولو کریمونه استعمالوي. د دې نه مخکې ما خبره کړې ده چې لکه صحت جدا شی دی او د مخ سپینوالی جدا شی دی. پکار ده چې زموږ سرمن صحتمند دی، که هغه په هر رنګ کې، که په تور رنګ کې، که په غنم رنګ او که سپین خو چې صحتمند دی. خو پته نه لګي ځینې خلکو دا خیال چې یاره زما دا مخ سپین شوی نو په هغې کې چې تاسو دا ویم چې کوم د مخ د سپینېدو کریمونه دي نو د هغې اجزا دی په هغې کې 2% چې د ټول نه زیات وایټنینګ یا لایټنینګ یا دغه چې ورته وایي دغه د کریم د جزي د دغې مخ د سپینولو نو په هغې کې هایدروکوینون عموما په دې کې 2% خو د 4% پورې هم کیدی شي. دا هایدروکوینون چې دی نو دا چې کله موږ زیات استعمال کوو نو دغې سره بیا د سکین حساسیت چې کم دی یا زموږ د سرمنې حساسیت نور ته چې کم دی نو هغه سیوا شي او دغه مسله سکین ته جوړی. اوس په ډېرو ملکونو کې چې دی په دې باندې پابندي هم لګېدلې ده د هایدروکوینون او که څوک استعمالوي هم نو دې خبره ته د خیال ساتي چې د دې زیات نه زیات دغه چې دی هغه د شپږو میاشتو پورې د شپږو میاشتو نه پس ته بیا نه استعمالوي. دویم جوس چې په دې کې کمی نو هغې ته موږ وایو ټاپیکل ریټینایډز. ټاپیکل ریټینایډ چې دی نو هغه زموږ د سکین یا سرمن چې دی هغه نری کوي او نور اجزا چې کوم دي چې د هغې پینټریشن یا په وجود کې یا په دې سرمن کې دننه تله ممکن شي. دغه هم بیا خطرناک دي. دریم بیا په هغې کې سټیرایډ دي. نو سټیرایډ چې دی هغه خو ټیک ده که دوی لیکلي چې لکه کمزور سټیرایډ خو په هغې کې پته نه لګي چې کوم قسمه سټیرایډ دي استعمالوي او د سټیرایډ دا کار چې دا ویزو کنسټرکشن کوي، دا رګونه نري کوي او د سیل کم پروډکشن چې دی هغه کمی. د زمونږ د سرمنې رنګ چې کم دی نو هغه د یو پیګمنټ په وجه هغې ته موږ میلنین وایو. دا میلنین چې دی نو په تورو خلکو کې هغه میلنین دغه زیاتي پروډکشن زیاتې دغه شانتې چې لږ غونتې غنم رنګې په هغو کې کم وي او په سپینو کې بیا ډېر کم وي. د هغو خپل جینټیک یا په جینس کې دا سیز جوړي نو دا وایټنینګ کریم چې کم دی یا سپینول چې کم کوي نو دیو کار دی دا دغه میلنین چې دی په څه طریقه ډپریس کوي او کمی یې چې دغه میلنین پروډکشن کم شي نو دا مخ چې دی سپینوالی راشي. خو د دې ساید افیکټس ډېر زیات سیوا دي ځکه چې دغه چې دی دغه نیچرل طریقه باندې نه کمیږي، دا په ان نیچرل طریقه باندې کمیږي. د دې سره بیا ما چې څنګه خبره وکړه سټیرایډ دي. د سټیرایډ نه علاوه په دې کې مرکري دوی استعمالوي. مرکري چونکې اوس په ډېرو ملکونو کې بین شوی ده ځکه چې دا کارسینوجینیک دی او دی چې دی د مخ کینسر جوړولی شي یا کاز کولی شي. دا ټول څیزونه چې دي دا چې کله په یو خاص کمبینیشن نه زیات شي یا وخت میعاد زیات شي نو دی د مخ کینسر هم پیدا کولی شي. خو کنی هم نو دې نه علاوه چې دی مخ نری کی، مخ باندې دانې هم راخیږي، مخ سرمایي هم زیاته کی او مخ چې دی نو په هغې باندې ویښته هم راځي او بیا رو مخ ته د کینسر هم کیدی شي، د سکین کینسر هم کاز کوي. نو زه به بار دا خبره وکړم، بیا به تاسو دا خبره وکړم چې په دې ملکونو کې بیا هم څه چک اینډ بیلنس شته. کو یو څیز لیکلی نو په هغې کې په هغې کریم کې یا په هغې لوشن کې یا په هغې فارموله کې به هغه اجزا په هغې ترتیب باندې. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ هلته خو څه چک اینډ بیلنس نشته. نو کو لیکلي هم یو څیز نو ضروري نه ده چې هغه پکې هلته بیا ما ډېر شی ټاپیکل دغه لیدلی دي. دا کمنیانې دي چې هغه وایي چې یاره مخ په 2 ورځو کې سپین کوي، څوک وایي په 6 میاشتو کې سپین کوي، څوک وایي په 1 میاشت کې سپین کوي. نو په هغې کې بیا د مرکري او د سټیرایډ دا کمبینیشن چې دی هغه دومره سیوا کړی چې هغه د مخ چې دی نو بیخ بنیاد بیا وباسي.
نو کله چې تاسو دغه څیزونه یو پیر استعمال کوئ او هغه بیا خارخ راولي او دا نور کم ما چې درته ووایي دا علامات پیدا کړي نو بیا تاسو پرېښودی هم نه شئ ځکه چې دا به تاسو مسلسل استعمالوئ که نه بیا به هغه علامات تاسو ته زیاتیږي نو د مسلسل استعمال سره چې دی هغه بیا کارسینوجینک دي او تاسو سکین کینسر یا د سرمنې کینسر تاسو ته کولی شي نو ډیر زیات احتیاط وکړئ په دغه کریمونو کې اول خو د سره م استعمالوئ او که استعمال هم نو دوی وایي چې د شپږو میاشتو نه زیات نه دی پکار او داسې دغه پکار دی برینډ پکار دی چې هغه ملټي نیشنلی یا داسې تاسو پوهیږئ چې یاره دوی څه لیکلي دي نو هغه به پکې که نه څه چې ما بار بار خبره وکړه چې د ښکلا علامت چې دی هغه سپین رنګ نه دی د ښکلا علامت چې دی هغه د مخ صحت دی نو کله چې ستاسو د مخ صحت برابري نو که په هر رنګ کې ښکلی به ښکاري زما سره اوسئ او د خپل صحت نه آګاه اوسئ د ټولو ملګرو جهان مننه